د ولسمشر غني د لوړې پر مراسمو د توغندیو حمله کوونکي افشا شول. دا چې دا څنګه ولې دا کار کړی دی او دا توغندي له کومه کړي و، دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني د لوړې مراسم چې تیره دوشنبه ترسره شول او ډیر سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي و او یاده ورځ کې د کابل ټول ښار هم تړل شوی و، خو بیا هم د ولسمشر غني د خبرو پر مهال د کابل د یوې څنډې نه توغندي پر ولسمشرۍ ماڼۍ وتوغول شول. که څه هم د دې پړه داعش ومنله، خو خلک هغه مهال شکمن شول چې کله د هغه موټر انځورونه ووتل چې هغه کې توغندي ایښودل شوي وو. د توغندیو په اړه تازه معلومات او داسې راپورونه دي چې د لوړې د مراسمو په ورځ دا توغندي BM12 د کابل شمال د قصبې سیمې څخه فیر شوي او یا د سیمه کې ډیر شمیر جمعیتیان اوسیږي. دا توغندي چې مجاهدینو سره د جهاد وختونو کې د امریکا لخوا مرسته شوې وه، د جمعیت د یو شمیر قومندانانو سره اوس هم شته او دوی تل د طالبانو پر ضد په کورنیو جګړو کې کارولي دي. ځایي خلکو لیدلي چې د قصبې بلاکونو په عمومي سړک یو سراچه موټر ودرېد، ډریور ترې کېوت، مرګ په امریکا او مرګ پر خلیلزاد او همدارنګه مرګ به حکومت تقلبي چغې یې وهلې او وروسته توغندي وتوغول شول. له دې څخه معلومیږي چې دا کار نه طالب کړی نه داعش، بلکې د ولسمشر غني مخالفینو د هغې له منځه وړلو او یا هم د لوړې مراسمو د ګډوډولو لپاره یې کړی. ګرانو کتونکو، تاسو څه نظر لرئ چې دا کار د چا دی او ولې یې کړی؟ نظر مو کمنټ کې شریک کړئ او د نورو دا ډول حساسو معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.